په دې ویډیو کې به تاسو واورئ چې روسیې د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښودلې ده. همدارنګه به د ښاغلي ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې درته ولرو چې د هیواد دولتي ورځپاڼې سره یې کړي دي. هغه په دغه څرګندونو کې ویلي دي چې ځینې لوی هیوادونه نور هیوادونه نه پرېږدي چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل وکړي. هیله ده د ویډیو تر پایه پاتې شئ. جوړ بکړو هیواد ښکلی د جنت په شان پزې ورته خوشاله د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. روسیې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې لیدنه کې د نړۍ په تیره بیا د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې کابلوف کابل ته په خپل وروستي سفر کې د دوه اړخیزو اړیکو د سوداګریزو چارو د پراختیا، اقتصادي، کلتوري، روزنیزو او له ترهګرو ډلو همداراز له نشهیي توکو سره د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په تړاو هم خبرې شوې دي. د راپور له مخې کابلوف له متقي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې کړې دي. له دې سره سم د اسلامي امارت وایي چې د افغانستان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل یې د سیمې په ګټه دي. د ویلو دا چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو شاوخوا 14 میاشتې په تېرېدو سره هیڅ هیواد هم افغانستان لا هم په رسمیت نه ده پیژندلی، خو بیا هم ځینې هیوادونو په غیر مستقیم ډول افغانستان په رسمیت پیژندلی چې خپل سفارتونه یې دلته په افغانستان کې خلاص کړي. همدارنګه ځینې هیوادونو د افغانستان د نوي حکومت ډیپلوماتان هم په خپل هیوادونو کې منلي چې له هغې جملې څخه چین، ایران، ترکیه او پاکستان او ځینې نور هیوادونه دي. دا خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې اسلامي امارت له لوري د نجونو پر تعلیم او کار بندیزونه لګېدلي دي او د هیڅ چا هم باور نه راته چې په داسې وخت کې د داسې یو راپور واوري چې په هغې کې د اسلامي امارت رسمیت پیژندل یادونه شوي وي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد په یو جلا مرکه کې ویلي دي چې ځینې هیوادونه نور هیوادونه موږ سره له تعامل منع کوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان وایي چې ځینې لوی هیوادونه د خپل ناسمو پالیسیو له مخې په خپله هم موږ سره تعامل ته نه دي تیار شوي او نور هیوادونه هم له دې کار څخه منع کوي. مجاهد دغه څرګندونې د هیواد ورځپاڼې سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي. هغه ویلي هر بدلون او نظام چې نوی حاکم شي تر یوې مودې به ستونزې او مشکلات تجربه کوي. ځینې مهم کارونه بلا نه وي شوي او یا به امکانات نه وي ورته برابر شوي، خو دا هیڅکله هم په دې معنا نه ده چې ګوندې ټول کارونه دې نه وي شوي. مجاهد له نړۍ سره د تعامل او رسمیت پیژندنې په برخه کې یوه پوښتنې په ځواب کې ویلي چې له نړۍ او هیوادونو سره تعامل دوه طرفه لاره ده. له یو طرفه په دې عرصه کې پرمختګ ناممکن ده. د هغه په وینا اسلامي امارت اوس هم تیار ده چې له ټولو هیوادونو خصوصا له اسلامي هیوادونو سره ښه او مثبت تعامل ولري. ښاغلي مجاهد زیاته کړه موږ باید یوازې ګیلاس تش اړخ ته ونه ګورو بلکې ډک اړخ ته هم باید توجه وکړو. دا چې نن ورځ په هیواد کې جګړه نه لري او په ورځ کې له 100 تر 200 افغانان نه وژل کېږي لویه لاسته راوړنه ده. دا چې له ستر اشغال څخه مو هیواد خلاص ته ستره بریا ده. دا چې په هیواد کې امنیت تر ډیره تامین د لویه خبره ده. دا چې په ټول هیواد کې هیڅ سیاسي بندي نه لرو غټه لاسته راوړنه ده. دا چې په ټولو اقتصادي عرصو کې تحرک منځته راغلی او په افغاني امکاناتو په تجارت، صنعت، معادنو او نفتو کې پرمختګونه تر سترګو کیږي. ښه پرمختګ دا دی چې له وچکالۍ، کرونایي شرایطو، مصیبتونو، زلزلو، سیلابونو او نورو سختو آفاتونو سره بیا هم حالات کابو دي. د امارت له ټولو برخو ته تر خپله وسه رسیدګي شوې ده. دا لوی کار ده او دا چې د افغانۍ پولي ارزښت ساتل شوی ده، نرخونه کنټرول شوي دي او په بازار کې د توکو او موادو د کمښت مخه نیول شوې ده. ښاغلی مجاهد وایي زه فکر کوم لوی ګام دا دی. البته د تیرو 40 کلونو جګړې له امله ستر اقتصادي مشکلات یا هم په ځینې تعلیمي برخو کې ستونزې او یا دې ته ورته ځینې نور مسایل چې امارت یې د حل په لټه کې ده، زه فکر کوم پر هغو برخو استدلال کول او وضعیت ناسم تعریفول انصاف نه ده
په دغسې حالات کې د رسنیو او ځینو کارپوهانو له خوا ناسم انځور ورکړی شوی او تشویشونه ایجادول بې ګټې دي. زما غوښتنه دا ده چې باید ټول اړخونه، ټول مشکلات او ټول امکانات په نظر کې ونیول شي او بیا قضاوت وشي. ښاغلي مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې له نړۍ سره د تعامل او رسمیت پیژندنه په برخه کې پر اسلامي امارت نیوکې کیږي چې د 1.5 کال له تېرېدو وروسته بیا هم نړۍ سره د یو تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره هم تر اوسه مشترکه ژبه نه ده پیدا شوې. ښاغلي مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي له نړۍ او هیوادونو سره تعامل یو دوه طرفه لاره ده. له یو طرف څخه په دې عرصه کې پرمختګ ناممکن ده. موږ نړۍ ته وخت ډاډ ورکړی، تشویشونه مو ورطرفه کړي، په مکرر ډول مو پیغام ورکړی چې اسلامي امارت هر ډول مثبت او مشروع تعامل ته حاضر دی او دا چې هیوادونو باید د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله ونه کړي بلکې ستونزې له موږ سره په تفاهم حل کړي. خو متاسفانه چې زموږ غږ چاته تر ډیرو نه ده رسېدلی او د رسمیت پیژندلو موضوع ځنډېدلې ده. د افغانستان اسلامي امارت اوس هم تیار ده چې له ټولو هیوادونو خصوصا له اسلامي هیوادونو سره ښه او مثبت تعامل ولري، مګر متاسفانه داسې ښکاري چې ځینې لوی هیوادونه د خپل ناسمو پالیسیو له امله په خپله هم له موږ سره تعامل ته نه دي تیار او نور هیوادونه هم منع کوي. هغه لوی هیوادونو څخه چې ښاغلي مجاهد پر خپله وینا کې یاده کړې ظاهرا مطلب یې امریکا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په وړاندې یې مشکلات جوړ کړي دي او هغه څوک چې دا اراده لري چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني هغوی ته ګواښونه کوي چې باید دا کار ونه کړي. همدارنګه وروسته له هغې چې اسلامي امارت واک ته ورسېده، امریکا د افغانانو هغه شتمنۍ چې د ټولو افغانانو حق ته کنګل یې کړه. امریکا چې خپل ځان د دیموکراسۍ لوی انبردار بولي، په دې مسله کې له هیڅ چا څخه هم رایه وانخیستله. امریکایي چارواکو له خپل ولس څخه په دې اړه پوښتنه ونه کړه چې آیا د افغانستان دغه شتمني کنګل کړي او که نه. د امریکا متحده ایالات دوه مخې کوي. له یو خوا دلته د بشري مرستو په نامه پیسې رالیږي او خلکو ته مرسته ورکوي، او له بل خوا هغه څه چې د افغانانو د پرمختګ لامل کیږي او هیواد په اساسي ډول جوړوي د افغانانو شتمني ده. د افغانانو لاسرسی دغه شتمنۍ ته محدود کړی ده او د افغانستان پر بانکونو یې داسې تعزیرات وضع کړي دي چې له خارج افغانستان بانکونو ته پیسې راشي. که څه هم دغه مرستې چې د نړیوالو لخوا ترسره کیږي موثریت یې ډیر کم ده. له هغه وخته چې اسلامي امارت حاکم شوی، نړیوالې ټولنې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر د مرستو په توګه لیږلي دي، خو دا چې دغه مرستې په داسې ډول مصرفیږي چې موثریت یې ډیر کم او په داسې توګه مصرف شوي دي چې افغانانو ته په آینده کې هیڅ ګټه هم نه لري، او ځینې هغه کسان یې لا بیکارۍ او روزګارۍ ته د خیرات په تمه کېنولي دي چې دغه مواد ورته ورکوي. هغوی له نور کارونو څخه ځان ایستلی او یوازې د موادو پسې منډې وهي چې دا د هغوی د آیندې لپاره یو ستر خطر ده. که چیرې دغه مرستې په اساسي کارونو لګول شوي وي او یا هم د کار په بدل کې دغه مرستې مستحقو کسانو ته رسول کېدلی، نو تاثیر به یې تر دې 10 چنده زیات و لکه اوس چې دغه مرستې تنظیمېږي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو، مننه چې تر دې دمه وئ راسره.